अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ګورئ نو مسلینو په دې ویډیو کې موږ ډیلیګیشن اف او یو باندې خبرې کوو. صحیح ده چې ډیلیګیشن اف او یو څه شی دی. ګورئ ملګرو، بای ډیفالت چې موږ سره کوم یوزرز دي اډمنسټریټر یوزر نو هغه موږ سره فل صلاحیت لري. صحیح ده، په دې تاسو پوهیږئ. او کوم چې نور لوکل یوزرز دي موږ سره چې کوم موږ کلاینټس د پاره جوړو، لکه فور ایگزامپل ما سره دلته یو خان یوزر دی، یو جان دی، دا خو چټي یوزران دي نه، هغه هم صلاحیت نه لري. کوم چې اډمنسټریټر یوزر دی ما سره یو بلټن اډمنسټریټر دی، دا پوره صلاحیت لري. او بل ما سره د ماهر افغان په نامه یوزرز دی. تاسو په دې باندې پوهیږئ چې تاسو غواړئ یو یوزر اډمنسټریټر کوي، فور ایگزامپل دا خان اډمنسټریټر کوي، لاړ شي او د اډمنسټریټر په نامه یو ګروپ دی هغې ته واچوئ، بس دا خپل اډمنسټریټر کېږي، فل واک لري. خو تاسو ته ما مخکې مې ویلي وو چې دغسې یو فل واک ورکول دا ډېر خطرناک کار دی، دا کار به هېڅکله نه کوئ. اوس راځو دا ډیلیګیشن څه ته ویل کېږي. اول تاسو د یوزرانو وپېژندل، ګوره ډیلیګیشن دې ته ویل کېږي. تاسو یو او یو کریټ کړه او هغې او یو ته څه نوم ورکړو؟ بي سی ایس او یو. صحیح شوه. او تاسو په دې او یو کې یو یوزر، دوه یوزره، درې یوزره، څلور یوزره، پنځه یوزران داسې واچول. صحیح شوه. دا تاسو سره شوه یو او یو، دا تاسو سره څه شوه؟ یو او یو. او په دې او یو کې تاسو سره څو کسان شو؟ پنځه کسان شو. اوس تاسو څه وایئ؟ ډیلیګیشن څه معنا؟ یو څیز بل چاته ورکول. آی تھنک نمایندګۍ ته م وایي ډیلیګیټ، یو څیز چاته ورکول. ګوره څه معنا؟ بای ډیفالت اډمنسټریټر چې کوم دی او ماهر افغان چې دی، دا خو په دې ټول او یو باندې چې هر څه کوي، کریټ کوي، ډیلیټ کوي، هر څه پې کوی شي. ډیلیګیشن دا معنا تا ته زه یو څیز درکړم، ته بیخي صلاحیت نه لرې، ته وایم چې دا څیز واخله او دغه محدود صلاحیت دی، دا کار پې وکړه، زما په نمایندګۍ ته دا کار وکړه. نو دلته د اډمنسټریټر یوزر راځي. ګوره اډمنسټریټر یوزر د دې او یو ډیلیګیشن یو څه حقوق یو بل یوزر ته ورکوي چې ها ته په ده باندې دې او یو باندې څه نه څه یو کار کوی شي. د اډمنسټریټر راغلی او د دې بي سی ایس او یو چې کوم ده د دې ډیلیګیشن یې خان ته ورکړو. او څه ډیلیګیشن یې ورکړو؟ ورته ویل چې وروره ته سمپل دې او یو کې یوزر کریټ کوی شي، ډیلیټ کوی شي او بس، بل کار به دې نه. نو دا خان یوزر چې دی که نه، لا اډمنسټریټر نه دی، دا به ډیټ اینډ ټایم هم نشي چینجوي او هغه عادي کارونه چې موږ مخکې ویلي د هغه هم نشي کوي. صحیح ده. خو یوازې او یوازې د دغه یو او یو ډیلیګیشن ورته ما ورکړو، کوم چې د خان او یو ده، د دغې او یو ډیلیګیشن ما ورکړو. اوس په ډیلیګیشن په مقصد پوه شئ ملګرو؟ د دغه یو او یو صلاحیت ما خان یوزر ته ورکړو. ډیلیګیشن اف او یو څه معنی ده؟ د یو سپیسیفیک او یو چاته یو څه اختیارات ورکول چې ته یوازې په دغه او یو باندې یو څه نه څه کار کوی شي. اوس د نمونې په ډول دغه خان عادي یوزر دی، دا هېڅ هم نشي کوی. خو زه یو او یو جوړوم بي سی ایس او په دې کې یو پنځه شپږ یوزران اچوم. دا خان یوزر به هېڅ هم نشي کوی. زه وله په دې خان یوزر له زه په همدې او یو باندې یو څه نه څه ډیلیګیشن ورکوم چې ها دا یو څه نه څه کار پې وکړه. نو هغه به اوس دا کار کوي څنګه؟ ګورئ ملګرو، تاسو به هېڅکله لاګ آن لوکل یو ویډیو کې تاسو په دې باندې کار کوئ، تاسو به د خان یوزر هېڅکله خپل کمپیوټر ته نه الاوډ کوئ چې لاګین شي. ملګرو هېڅکله هم دا کار نه کوئ. خو دا خان یوزر به څه کار کوي؟ خان یوزر کلاینټ دی، دا چې هر کمپیوټر کې ناست دی، د آر سیټ په نامه یو ټول دی، دا به را انسټال کړي، ریموټ سرور اډمنسټریشن ټول، دا به را انسټال کړي. او چې کله آر سیټ ټول د را انسټال کو په خپل کمپیوټر کې، نو هلته به دته د اکټیو ډایرکټري خلاصه شي. او چې کله ورته هلته اکټیو ډایرکټري خلاصه شوه، نو دا به یوازې دغه او یو کې هغومره منیجمنټ کوی شي څومره چې ته ما ورکړی دی. او که زه ډیلیګیشن ورنه کړم بیا خو هېڅ هم نشي کولی. یو بل او یو دی، دا بي سی ایس دی، هغه د انګلیش. نو دا خان یوزر به په انګلیش باندې هېڅ هم نشي کوی ځکه د هغې ډیلیګیشن ما نه دی ورکړی. ما یوازې د چا ډیلیګیشن ورکړی؟ د بي سی ایس. نو نارملي دا د آر سیټ په نامه په ټول باندې کېږي. ښه ملګرو، نو زه به اوس راشم تاسو ته به دا څیز عملاً وښایم. زمونږ وي ایم ویر ورک سټیشن چېرته دی؟ اوکې، زه به راشم سرور منیجر ته به راشم او په سرور منیجر کې به زه اکټیو ډایرکټري یوزرز ان کمپیوټرز ته به راشم. دلته به یو او یو کریټ کړم، نیو او یو. دې او یو ته به زه نوم ورکړم فور ایگزامپل ډیلیګیشن انډرسکور پرپس. ډیلیګیشن صرف ډیلیګیشن پې ګورم. صحیح شوه. او موږ سره تیار یو یوزر شته، خان تیار لاوډ یوزر دی. ګوره بای ډیفالت دا خان چې دی که نه،
دا به ملګرو هېڅ هم نشي کوي. اوس که زه غواړم تاسو دا څیز پریکټیکل وښایم، کاشکې ما سره اوس آرسیټ ټول وی، تاسو ما دا ښودلی وی، خو زه به یو کار وکړم، ځه کویکلی چې تاسو دا څیز عملا وګورئ. مونږ چې تاسو ته یو څیز عملا نه ښودلی، ګروپ پالیسي منیجمنټ ته به لاړ شم. تاسو خو لاګ آن لوکل ویډیو مخکې کتلی، دا کار به هېڅ کله هم نه کوئ، خو زه به اوس الاوډ کوم چې تاسو ته دا څیز وښایم. ډومین کنټرولر دا خان یوزر به الاوډ کوم چې همدې کمپیوټر ته دې سرور ته دې لاګین شي. مړه صحیح ده، دا کار به وکړو. زه ایډیټ، ځکه آرسیټ ټول اوس موږ سره نشته، دا کار به تاسو هېڅ کله هم ملګرو نه کوئ. ښه بیا مو وایم وینډوز سیټینګز، خو دا چې تاسو ته هر څیز ښکاره شي، سیکیورټي سیټینګز، local policies, user allow log on locally، او دې کې به زه د خان یوزر اضافه کوم چې دا خان یوزر دلته let's browse it خان، چې دا خان یوزر په همدې کمپیوټر باندې ماته allowed شي. صرف دا ګورم. ښه اوکې اپلای، اوکې ایز نه ختم، لږ شاته وینډوز آر جی پی اپډیټ /force سره هم واخله او جی پی اپډیټ. صحیح ده ملګرو، دا کار به تاسو ونه کوي، خو زه تاسو څه وایم چې اوس موږ سره آرسیټ ټول نشته، نو اکچولی زه مجبور یم چې دا کار وکړم. اوس که یو یوزر آرسیټ ټول را انسټال کي او تا غواړي اکټیو ډایرکټري ستا منیج کي د ریموټ نه، او تا ډیلیګیشن نه ورکړی، هېڅ به هم نشي کوی. فور ایگزامپل موږ به داسې فکر کړو چې هغه آرسیټ ټول را انسټال کړو. صحیح ده، موږ به داسې فکر وکړو. ځه د سړي آرسیټ ټول را انسټال کو، راغلی دا خو چې تاسو دا خو ما اوس الاوډ کو که نه، که الاوډ کړی مو نه دا خو لاګین کېدی هم نشي. فور ایگزامپل آرسیټ ټول را انسټال کو، راغلی صاحب، راغلی اکټیو ډایرکټري ته راورسېدو. صحیح ده، تر اکټیو ډایرکټري پورې راورسېدو. ګوره دا خو تاسو پوهېږئ که نه چې دا ځکه دا تاسو نه دا یو عادي یوزر دی، دا حق نه لري چې دا کار وکړي. اوس ګوره موږ راځو څه ته، اکټیو ډایرکټري یوزرس ان کمپیوټرس ته. صحیح ده، ګورم چې دا یو څه کوی شي که نه. ګوره چېرته ما څه شی جوړ کړو، ډیلیګیشن که نه، ډیلیګیشن پرپز لپاره دلته رایټ کلیک کوئ، نیو ته یو یوزر جوړوي. اوکې دا خو ځکه دا یوزر جوړی که نه، کوی شي جوړي کي، ځکه دلته خو هلته اډمنسټریټر دغه واغستو که نه. ستاسو فکر و کله چې دا زه پې سرور راخلاصوم، دلته چې اډمنسټریټر پاسورډ ورکړي بیا خو دا پول طاقت اخلي نه. ښه زه داسې کار کوو، راځئ بیرته لاګ آف شه. دا کار خو باید ونه شي که نه یار. بیرته اډمنسټریټر ته لاګین کېږم، اډمنسټریټر پاسورډ پیس. دلته چې تا ملګرو اوس کله ته چې په سرور منیجر ته لاړې او تا اډمنسټریټر پریویلیج ورکړل، خو تا خو فل پاور بیا ورکړو که نه، بیا کاته خرابه شوه. اوکې راځئ دا ما ویل تاسو به زه دا عملا وښایم، خو چې لاره نه برابرېږي زه به څه وکړم. اکټیو ډایرکټري یوزرس ان کمپیوټرس ته راځو. صحیح ده، او دلته راځو ډیلیګیشن پرپز. زه د خان یوزر ته وایم ته یوازې کوی شي چې دا ډیلیګیشن چې کوم پرپز دی نه، همدا یوازې په همدې باندې تا دغه در کوم. دا اویو ده، ته یوازې دې اویو کې ته یو څه کوی شي، بل اویو ته زه اجازه نه درکوم. ننګرهار، نیو فول، دې اویو باندې ته هېڅ هم نه کوي. نو ته به راشې دلته ډیلیګیټ کنټرول ته، دا به دې زه نیکسټ کې. ښه کم یوزر ته د دې ډیلیګیشن ورکوي، زه ته یم خان یوزر. ګوره خان یوزر واخله. ښه دا نیکسټ کا څه شی ورکوي، کریټ ډیلیټ اینډ منیج یوزر اکاؤنٹ. په دې اویو کې څه کوی شي، روزانه ډیلیټ، کریټ یوزر اکاؤنٹ دی کوی شي، ټول انفارمیشن دی کتی شي، یوزر پاسورډ دی ریسیټ کوی شي، او ګروپس دی پکې جوړوي شي، موډیفای ممبرشپ دی کوی شي، ګروپ پالیسی دی چاپسي لګوي شي. نیکسټ دومره طاقت مې ورکو. ښه نیکسټ او فینیش. زه دې کار د دې مقصد څه شو ګورم ملګرو، تاسو ریل کې زه پوه کوم دا خان یو عادي یوزر دی. ګوره زه چې کله هغه سرور ته نه وځم، دا به ایون ټایم هم نشي چینجوي ځکه عادي یوزر دی. خو ما ورته په یو اویو باندې طاقت ورکو. دا ډیلیګیشن چا وکړو؟ دا ما ورته ویل چې برو خان صاحب تاسو یوازې په دغه اویو باندې
صلاحیت لري او هغه صلاحیت ما ورته ورکوم ما اوس لږ ډېر صلاحیت ورکوم ته صلاحیت یې زه محدود کوی هم شم یوازې ورته چې صرف معلومات ولره بس معلومات یې لوله یوزران پکې جوړوه یوزر ډیلیټ وه د کندهاریانو خبر دی یوزران ګروپان پکې جوړوه دغسې کار تاسو کوی شي نو بیا به یوازې کله چې دغه یوزر په خپل کمپیوټر کې آر سیټ په نامه ټول را انسټال کړي او دا چې کله د نور او یو باندې کلیک کوي نه به څه جوړوي شي نه به یوزران جوړوي شي نه به ګروپان جوړوي شي نه به کمپیوټران جوړوي شي خو چې کله دغه کم او یو باندې چې ورته ما طاقت ورکړی دی یوازې باندې هغې باندې دا کار کوی شي نو موږ څه وایو او یو ډیلیګیشن د او یو طاقت چاته ورکول یو چاته په یو او یو کې د تغییراتو صلاحیت ورکول دې ته ویل کېږي څیز اوس به زه راشم بېرته به دې نه لاګ اپ شم خدای دې وکړي چې هلته اوس یو مشکل دغه دی که نه تاسو به زه عملي کړم اوس موږ سره آر سیټ ټول نشته تاسو کوشش وکړئ کوم پیدا مو کو عملي کړي همدې ورچوالایزیشن کې هم عملي کېږي ښه مشکل نشته خو دلته چې اوس دا خان یوزر راځي که نه دا خان یوزر غریب بیخي صلاحیت نه لري دا چې کله سرور خلاصوي هلته ورته وایي اډمنسټریټر که نه نو چې اډمنسټریټر پاور یې واغېستو بیا خو هر څه کوی شي زه راځم DSA.MSc ګوره هلته دا بیخي دا صلاحیت نه لري که نه اډمنسټریټر پاسورډ ویې راکړه او چې کله زه د اډمنسټریټر پاسورډ ورکړم بیا خو داخل کې هر او یو ځکه دا خو بیا فل پاور اخلي نه او دا غریب خو لا تر اوسه هېڅ هم نشي کوی ګوره که زه کنټرول پینل ته راشم که نه دا غریب ډیټ اینډ ټایم هم نشي چینجوی کنټرول پینل ډیټ اینډ ټایم ګوره چې ډیټ ایون دا چې ډیټ اینډ ټایم هم چینجوي د نه به اډمنسټریټر پاسورډ پریویلیج غواړي او چې کله یې هغه ورته پرووایډ کړل دا خو بیا فل پاور اخلي بیا خو هر څه کوی شي زموږ دا ټیسټ دغه ځای کې لږ نیمګړی دی ملګرو بس ملګرو مقصد چې تاسو پوه شوي یاستئ دا غټه خبره ده مونږ خو کوشش کوو چې هر څیز تاسو ته پریکټیکل وښایو زه خپله ډېره تلوسه کوم چې یو څیز تاسو ته پریکټیکل وښایم ځکه پریکټیکل داسې یو څیز وي که نه چې یو څیز چا پریکټیکل وکړه ته هغه ته نه هېرېږي ما کوشش وکړو چې دا څیز تاسو ته پریکټیکل وښایم خو البته تاسو وکړه چې دغه مشکل و چې اډمنسټریټر پاسورډ غوښتو چې اډمنسټریټر پاسورډ ورکړي بیا نو نه معلومیږي ځکه هغه فل صلاحیت واخلي بیا نو په هر او یو کې هغه چینجز راوستی شي نو اکچولی تاسو د ډیلیګیشن او یو زده کو چې ډیلیګیشن اف او یو دا معنا چې یو او یو باندې یو سپیسیفیک یوزر ته صلاحیت ورکول چې کم کارونه وکړي نو هغه صلاحیت عام تاسو ته ښایي کوم یوزر ته صلاحیت ورکړي هم ورته ښودی شي یو ګروپ ورته هم ښودی شي همدارنګه کوم صلاحیت ورکړي د کریټ ډیلیټ او که د انزرشن او که د هر څیز هغه هم ورته ښودی شي خو اکچولی په ریل کې دا کار چې کلاینټ کوي تاسو ته ما ویل چې ګوره هېڅکله مې یوزر نه الاوډ کوئ چې سرور ته لاګین شي هغه به د آر سیټ ټول په واسطه کوي که نه آر سیټ ټولز کې ورته اکټیو ډایرکټري په خپله د کلاینټ ته به په خپل کلاینټ کې د سرور اکټیو ډایرکټري راخلاصه شي د نور او یو ته به خړ ګوري هغه ورته هغې به چینجز نشي راوستی خو یوازې چې کوم او یو باندې تا ډیلیګیشن ورکړی دی او څومره ډیلیګیشن دی ورکړی دی څومره صلاحیت ته ورکړی دی هماغه د خپل صلاحیت اړوند کار به کوي نو هیله لرم چې تاسو په ډیلیګیشن باندې هم پوه شوي یاستئ او موږ سره به دغه اوږد سفر له تعقیبوئ اوږد سفر پاتې دی را سره په تمه پاتې شئ او صرف موږ دواګانو کې یاد ساتئ دا ګټه خبره ده